صبر وکړئ دوستانو، تاسو به د یوې ژبې ډرامه بلې ژبې ته څنګه کنورټ کوئ. نو اول سره دا دوه ویډیوګانې وګورئ چې یو په ترکیش ژبه کې ده او بله ما پښتو ته ټرانسلیټ کړې ده. نو دغه طریقه درته مکمل په پروف سره درښایم. بالکل تاسو وایس چینج کولی شئ، خو وایس به څنګه چینج کوئ، له کومې خوا به یې چینج کوئ. نو ملګرو په دغه ویډیو کې درته مکمل طریقه درښایم، ویډیو به بالکل نه سکیپ کوئ. اول سره دا دوه کلیپونه وګورئ. Ben şöyle söyleyeyim, şöyle bir şeyle niyetlendim. څومره اکټرانو نو هغې کې زیاتره د دې چې کوم شاټ ورکړی هغه ټول فایرینګ و او د یو بل سره لکه د غرونو لمن و که نه، نو په دې کې دوستانو تاسو چې څنګه دا کلیپونه وکتل چې دا یو کلیپ په ترکیش زبان کې دی او دا بل په پښتو کې دی. که چېرې تاسو غواړئ چې مونږ غټې ډرامې او دغسې غټې ویډیوګانې پښتو ته ټرانسلیټ کړو، هغه ویډیوګانې چې په هغې باندې مونږ نه پوهېږو، نو ملګرو د دې ویډیو نه بعد به تاسو چینج کولی شئ، اواز به هم چینج کولی شئ، د هغې سونګ او ټول هر څه به چینج کولی شئ. نو په دغه ویډیو کې به درته مکمل طریقه درښایم. نو لږ سیکنډ هم مه مس کوئ، مه اسکیپ کوئ، مه مخکې کوئ، بیا به په اخره کې کمنټ کوئ مونږ پې پوهه نه شو. نو ملګرو راځئ ځو د ویډیو په طرف. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې درته دا وایم که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو سبسکرایب یې کړئ او بیل ایکن پریس کړئ چې زموږ هر نوې ویډیو تاسو ته په وخت درځي. ملګرو د چینل سبسکرایب کېدو نه بعد په سکرین باندې کلیک وکړئ او دا آپشن ووهئ چې ستاسو د موبایل سکرین غټ شي او تاسو پې مکمل پوهه شئ په ویډیو. نو راځئ ځو د موبایل سکرین. نو ملګرو د موبایل سکرین ته راغلم، تاسو به کروم یا ګوګل کولو وکړئ. د هغې نه بعد درته دا یوه خبره کوم که چېرې تاسو لیکل نشئ کولی، نو زما د یوټیوب چینل پروفایل نه لاندې زما د وټساپ لینک دی، په هغې کې ما هغه نوم سرچ کړی دی، په هغه نوم باندې به کلیک وکړئ او دې ویب سایټ ته به راشئ. که چېرې تاسو لیکل کولی شئ نو دا لیکل در سره یاد وساتئ. نو ملګرو زه اوس ګوګل ته راغلم، دلته کې به زه ولیکم AKOOL. چې کله مو دا ولیکلو ملګرو دا به سرچ کړئ، دغسې ویب سایټ به راشي، په دې باندې به کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک وکړلو دغسې انټرفیس به راشي، نو په دې آپشن باندې به کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک وکړلو په دې کې تاسو ته ډېر زیات څیزونه درښایي. که تاسو ګورئ ویډیو ټرانسلیټر، دغسې فیس چینج یعنې فیس د چا مخ چینج کول غواړئ، دغسې AI ویډیو ایډیټینګ، مکمل فری ایډیټینګونه، دومره زبردست ویب سایټ او د کار ویب سایټ مې درته راوړی دی ملګرو. ویډیو خاص تاسو دپاره ده. نو ملګرو زه د یوې ژبې ډرامه بلې ژبې ته اړول غواړم، نو په دې باندې به کلیک وکړم، په دې آپشن باندې به کلیک وکړم، په دلته کې به په دې آپشن باندې کلیک وکړم. چې کله مې ملګرو کلیک وکړلو بره به ویډیو سلیکټ کړم. نو راځئ اول را سره دا وګورئ، دا ویډیو در باندې اورم چې دا د ترکي ژبه کې ده. Valla ben şöyle söyleyeyim, şöyle bir şeyle niyetlendim. او کته دا ویډیو په ترکي زبان کې وه، نو دا درته زه اوس پښتو ته ټرانسلیټ کوم. په ویډیو باندې به کلیک وکړئ، دغه رقم لوډینګ به شروع شي، تاسو ته په سکرین ښکاري دغسې پاڼه به راشي، نو په کریټ ټرانسلیټ باندې به کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک وکړل دغسې انټرفیس به راشي، دلته به زبان سلیکټ کړئ. لکه مثال کې زه ترکي ورکوم، نو ګوره ترکي هم پکې شته دی، تاسو ګورئ. زه اوس اردو ورکوم، زیات ملګري اردو کې ګوري، نو این دا د انډیا اردو، د پاکستان اردو. دغسې زه اوس پښتو ورکوم، نو ګوره چې زه دا کټ کړم PA، نو این د پښتو مې ورکړه، نو افغانستان پکې راغلو، یعنې د افغانستان پښتو ده. صحیح ده. نو ملګرو که چېرې تاسو ته لیکل نه درځي او لیکل پکې نشئ کولی، نو په لاندې نومونه دي په دې کې لږ سکرولینګ وکړئ. صحیح ده. نو وینه زه پکې سکرولینګ کوم، د لږ سکرولینګ نه بعد پکې ګوره ما پی پیدا کړه، یعنې د پی نه پښتو راځي. نو ملګرو وینه دلته کې پښتو افغانستان یې لیکلی دی، په دې باندې به کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک وکړلو لاندې به اواز سلیکټ کړئ، د ښځې او یا د نر، ورته د نر اواز سلیکټ کړم، دلته تاسو کتلی شئ. نو په دې پیلني اواز باندې به کلیک وکړئ، نو تاسو کتلی شئ ما اواز سلیکټ کړلو. د هغې نه بعد به تاسو پکې لږ لاندې راکوشئ ملګرو، دلته کې تاسو ته وایي ویډیو کې تاسو سره څو کسان یې هغه به سلیکټ کړئ. نو ما سره صرف یو کس دی، زه به یو سلیکټ کړم. د هغې نه بعد به په ټرانسلیټ باندې کلیک وکړم. چې کله مې ټرانسلیټ باندې کلیک وکړو نو پروسیسینګ شروع شو، لوډینګ شروع شو. نو تاسو کتلی شئ چې ویډیو بالکل کنورټ شوله او د افغانستان بیرغ ورسره جنډه ورسره ولګېده. تاسو اوس کتلی شئ دا مکمل پښتو ته ټرانسلیټ شوه. او دا به څنګه ډاونلوډ کوئ ملګرو، تاسو به په دې 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ، ډاونلوډ آپشن دی په دویم نمبر، په دې باندې به کلیک وکړئ. دا ویډیو به تاسو سره ګیرلی ته ستاسو فون میمرۍ ته ستاسو میمري کارډ ته به راشي. نو ملګرو چې کله ډاونلوډ شي زه درته ښایم چې دا پښتو ته څنګه ټرانسلیټ شوه، نو لږه پاتې ده. نو تاسو اوس زه درته ویډیو اوپن کوم، پلی کوم، نو تاسو وګورئ. نو هغې کې زیاتره د دې چې کوم شاټ ورکړی هغه ټول فایرینګ و او د یو بل سره لکه د غرونو لمن و که نه، نو په دې
نو ملګرو ویډیو تر دې ځای پورې وه په کمنټ کې راته وایي ویډیو څنګه وه اوس زده کړه مو ترې وکړله او که نه او بله دا خبره په کمنټ کې لازمي راته وایي چې بله ویډیو درته په کوم شي باندې جوړه کړم یا په کوم ویب سایټ باندې یا بله کومه طریقه در وښایم نو خامخا یو کمنټ وکړئ خپله رایه راکړئ که چېرې کمنټ نشي کولی نو لازمي یو زړه ورکړئ کمنټ ته صحیح ده ویډیو لایک کړئ او که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب یې کړئ او ور بیل آیکن پریس کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته په د بلې ویډیو پورې په لوی الله مو سپارم